د یو بېوسې ښځې دغه مجبوري وګوره، په شړق باران کې د سړک په غاړه خیر غواړي، او یو کوچنی ماشوم یې لاسو کې دی، ډېر یخنۍ نه رپېدا نیولی لکه چې ځمکه زلزله خوځوي، او دغه غږ کوي او 10 روپۍ خو راکړئ راته، کله دا یو موټر ته ګوري کله بل موټر ته، چې هر موټر تېرېږي دا پرې دا آواز کوي که یو لسګون راکوي بچو ته پرې ډوډۍ اخلي. سلامونه نیکې هیلې درنو قدرمنو لیدونکو، هیله لرم چې ټول به راترک روغ یاست. نو دا دی د ډېرو ملګرو په غوښتنه باندې یو ځل بیا راغلو قدرمن ساحل صاحب خواته. نو جمشید ساحل صاحب خواته راغلو، د ده څخه به نوي نظمونه تاسو ته ریکارډ کړو، نوي کلامونه به ترې واورو. ساحل صاحب سلامونه. ډېره زیاته مننه صادق صاحب، اول کې سلامونه تاسې ته او بیا ستا د یوټیوب چینل او د پیج ټولو مینوالو ته سلامونه، مینه په ده هیله په ده امید چې ټول به روغ اوسئ، او له تاسو نه یو ځل بیا ډېره مننه چې زموږ خواته راغلی، او د هغې لیدونکو او اورېدونکو نه هم مننه چې موږ ته یې مینه راکړې ده او بیا یې به یې د شعرونو غوښتنه کړې، کور هم ودان خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه ساحل صاحب. نو لیدونکو بار ویل چې د ساحل صاحب څخه موږ ته نظمونه ریکارډ کړه. ډېره مننه، ولې نه نظمونه شته دی، زما شاعري خو ټوله تا مخکې مې اورېدلې وه چې په دغې حالاتو باندې مې نظري، او زما نظمونه هم دغه شی دی، خو د خبرو نه به تېر شو او شاعرانه وخت دی، باید چې شعرونه وویو، خو نظم درته وایم د نظم عنوان دی د مجبورۍ ژوند نه خو مرګ ښه دی. د یو بېوسې ښځې دغه مجبوري وګوره، په شړق باران کې د سړک په غاړه خیر غواړي، او یو کوچنی ماشوم یې لاسو کې دی، ډېر یخنۍ نه رپېدا نیولی لکه چې ځمکه زلزله خوځوي، او دغه غږ کوي او 10 روپۍ خو راکړئ راته، کله دا یو موټر ته ګوري کله بل موټر ته، چې هر موټر تېرېږي دا پرې دا آواز کوي که یو لسګون راکوي بچو ته پرې ډوډۍ اخلي. ډېره مجبوره یم زه، ډېره بېوسه یم، خاوند مې مړ دی، یتیمان راته بچي پاتې دي، ذرې ذرې یم په ما کې ګورئ څه پاتې، کله اسمان ته ګوري کله مخلوقاتو ته، د ځان په خیال کې نه ده، دغه یو آواز کوي چې زه ماښام خپلو بچو ته څه ډوډۍ یوسم. هر موټر غلی ته تېرېږي څوک یې غږ نه اوري، دا ډېره ستړې شي او غلي شي، مایوسه کښېني زه ورته ګورم او غلی شان ولاړ یم، ما یې حالات ولیدل زه هم په ژړا باندې شوم، پس ناڅاپي مې خولې ته دغه رنګ الفاظ راغله، خدایه دا څه اورم، یا خدایه دا څه وینمه په دې وړه دنیا کې دغه دوزخي ژوند، دغه مجبوره ښځه شړق باران کې چغې وهي چې زه مجبوره یم، 10 روپۍ خو راکړئ راته، نه یې څوک غږ اوري او نه یې څوک مجبورۍ ته ګوري، نه چا راجګه کړه او نه چا څه پیسې ورکړه، هر موټر غلی ترې روان شي، ولې زه په دې سوچ کې وم غلی را روان شومه، زه د بېوسې ښځې څنګ ته چې راورسېدم، ما په دې خپلو ګناهګارو سترګو او هم په خپلو ګناهګارو غوږو دا واورېده چې په ژړا یې ټپه کوله، د مجبورۍ ژوندونه ورک شي، څادر په لاس په سره غواړم خیرات. هاي ساحل صاحب